د ننګرهار والي په ټول افغانستان والیانو کې همدا یو شخص ده چې واقعا فعال شخص ده او حساب پرې کېږي. ملګرو، د ننګرهار والي په هغه خلکو چې احتکار او یا یې اولیه توکو بیې لوړې کړي دي غوبل یې پرې جوړ کړی ده. زنده‌باد. راځئ چې شاه محمود میاخیل څه کړي دي چې خلک ورته حیران شول. دلته یې له موږ څخه واورئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. په هیواد کې په وروستیو څو ورځو کې د خوراکي او سون توکو په بیو کې په بېساره ډول زیاتوالی راغلی دی چې ولس یې اندېښمن کړی او له سوداګرو او پلورونکو یې شکایتونه پیل کړي دي. په همدې حال کې د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې ولایت امنیتي ادارو، ولسوالیو او ښارونو کې مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې په ښار او ولسوالیو کې د توکو بیې کنټرول کړي او سوداګرو او پلورونکو لخوا د توکو د احتکار او د لوړو بیو مخنیوی وکړي. ښاغلي میاخیل اړوندو مسؤلینو ته هدایت کړی چې هر هغه پلورونکی او سوداګر چې خوراکي او سون توکي احتکار کړل او بیې له اصلي بیو نه لوړې کړې وي نو هټۍ او پلورنځي دې وتړل شي او د احتکار دوسیه دې ورته جوړه کړي. دغه راز میاخیل ویلي دي چې که چیرته په بازارونو کې توکي کم شي او بیې لوړې شي نو د سرغړونکو سوداګرو او پلورونکو په ګودامونو کې ایغې خوراکي او سون توکي به په یو باصلاحیته دولتي پلاوي لخوا لیلام ته وړاندې کیږي. نوموړي د ننګرهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې د توکو د بیې کنټرول دی او د پخوا په څیر په عادي ډول پلور او پیر ترسره کیږي او هیڅ ډول ستونزه شتون نه لري. هغه د ننګرهار په سوداګرو هټیوالو غږ کړی چې توکي د ښاروالۍ ریاست د نرخنامې له مخې وپلوري او د سرغړونې پر مهال به د قانوني له جدي چلند سره مخ شي او د احتکار دوسیه به پرې جوړه کړای شي. نن د پاکستان لخوا د تورخم دروازه د هر ډول مسافرو پر مخ د موقت وخت لپاره وتړل شوه چې ورسره سم په پلازمینې ولایتو کې د توکي بیې هم پورته شوې. صنعت وزارت بیا داسې وایي افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د بندرونو له لارې د توکو لیږد رالېږد حالت ته ګرځېدلی دی او هیوادوال د توکو د کمښت اندېښنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق خبرتیا تر سرلیک لاندې په دغه خبرتیا کې ویل شوي دي چې د دوی په هڅو او د ترانسپورټ وزارت په همکارۍ له ترکمنستان سره د بندرونو له لارې د توکو لیږد رالېږد عادي حالت ته راګرځېدلی او تګ راتګ جریان لري. دغه خبرتیا کې مخکې لیکي چې زموږ ګران هیوادوال چې د لومړنیو موادو د کمښت له امله اندېښنه لرله دا ډور کوو چې د اتاق غړي او متشبثین هڅه کوي چې د ډیرو توکو په وارداتیو سره د بیو د لوړوالي مخنیوي وکړي. د کورونا وایرس او له دې ویرې چې له نورو هیوادونو سره به ټولې لارې وتړل شي په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان هره ورځ خبر کړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.